د کندهار تاریخي موزیم چې د مهال د اطلاعات او کلتور ریاست ودانۍ کې دننه ورته تازه یوه بله ودانۍ ځانګړې شوې د سیلانیانو شمېر یې ورځ تر بلې زیاتیږي. د کندهار د ملي موزیم مدیر احمد الله وایي چې د سیلانیانو شمېر یې په اونۍ کې تر سلو اوړي. 200 کس هم راغلي دي چې ما سره په کتاب کې رجسټر شوي دي. 100 کس هم راغلي دي. 300 کس لا هم ماشي حسابونه دي راغلي دي. مګر په ورځ کې داسې 10 کسه د 50 کسو پورې اروزه را روان دي. خو مرغزي موزیم یو ډېر مینه ورسره تقریبا 850 کلمه زیات کم آثار موږ سره موجود دي چې د شپږو دورو دي. اوله د ډبرې دوره ده، د برونز دوره ده، د کوشانیانو دوره ده، د باختریانو دوره ده او نوې معاصره دوره. د کندهار تاریخي موزیم چې له کورنیو جګړو وروسته یو ځل بیا په 1981 لمریز کال کې پرانیستل شو، د هیواد له 5 لویو او تاریخي موزیمونو څخه یو دی. دغه موزیم کې دا مهال تر 800 کلمه زیات تاریخي اثار پراته دي چې په شپږو بېلابېلو دورو پورې تړاو لري. دغه موزیم ته ورغلي کسان د کندهار ملي موزیم د اثارو له پلوه غني بولي. په دغه موزیم کې د ډبرې د دورې څخه نیولې بیا تر معاصر دورې تر اثارو پورې تقریبا د ټولو دورو مختلف ډول اثار شته او دا کار نه یوازې دغه سیل او د مشاهدې دپاره بلکې د تاریخي څېړنو دپاره هم ډېر په درد خوړل کیږي. بهرني سیلانیان هغه کسان چې غواړي په تاریخ په برخه کې څېړنې وکړي د هغوی ټولو لپاره په دې موزیم کې ډېر ښه امکانات شته. د دغو ټولو څخه دوی ښه استفاده کولی شي. د کندهار د ملي موزیم اثار ډېر تاریخي قدامت لري چې د ډېرو قدیمي یا لرغونو دورو څخه دلته راپاته دي او په اصطلاح د کندهار یا د دې سیمې تاریخ څرګندوي. په عیني وخت کې د کندهار یو لیکوال او څېړونکی حیات الله رفیقي له دولته غوښتنه کوي چې د دغه موزیم هغه اثار باید پیدا کړي چې د کورنیو جګړو پر مهال نورو هیوادونو ته قاچاق شوي دي. زه فکر کوم چې د لوی احمدشاه بابا ځینې موضوعات به هم هلته موجود وه، دغسې د وتکو د دورې به هم وه. ولې موزیم زه په هغه وخت کې کوچنی وم، هغه اثار متاسفانه اوس د مابین ځه تللي دي. که چیرې دا په نور ممالکو کې دا وموندل سي یا هلته دغه پیدا کړل سي، هغه بیا د وزارت اطلاعات او کلتور دا دنده ده چې باید په هر اړخ چې په هر رقم چې هغه باید یا د پیسو په واسطه یا د سیاسي موضوعاتو په ارتباط باندې یا د کلتوري ارتباطاتو په اړه باندې. خو موږ تاسې په ټولو دغه مملکتونو کې ارتشې لرو، کلتوري ارتشې لرو. دغه دنده ده چې باید دغه موضوعات دغه کې په وروستیو څو لسیزو کې د هیواد زیات شمېر تاریخي اثار ورک او یا هم نورو هیوادونو ته لېږدول شوي چې د چارواکو په وینا د یو شمېر اثارو څرک ورته معلوم دی چې د بیرته راوړلو لپاره یې هڅې پیل شوي دي.